بنیاد د قربانی چې دی هغه د حضرت آدم علیه السلام دو زامن د یو نامه و حابیل او د یو نامه و قابیل. د دې دواړو منځ کې اختلاف راغلی او په یو خبره باندې. خبره دا وه چې د ابراهیم آدم علیه السلام اولاد بچ کېدن او هغه به یو زوی او یو لور کېده. نو کم زوی او لور به چې یو ځای وشو نو د بل بچ وشو جوړه نو هغې او دی به خپل منځ کې بیا بدل کول. کم رور سره به چې خور شوې وه نو هغه بل رور سره به چې کومه خور شوې وه په هغې به سره بدل وکړو. قابیل او حابیل دی سره هم دوه خویندې شوې. قابیل ته چې څه وخت کې حابیل ویلی چې راځه که نه چې بدل وکړو، هغه ورته ووی چې زه تا سره بدل پې نه کوم، ته خپله خور په خپله په نکاح واله او زه به خپله خور په خپله اړم. نو هغه ورته ووی چې دا خو جایز نه دي. هغه ووی چې هر څه چې کېږي خو زه بدل کولو ته تا سره تیار نه. مورخین وایي چې قابیل ډېر تنګ کړو نو د اراده دا وکړه چې راشه دا رور مړ کا چې د غمه اخلاص شي. بیا د دوی منځ کې یو مصالحت وشو چې داسې چل به وکړو چې دواړه به قرباني وکړو. ته به هم څه خیرات یو څه د دې غره د پاسه به یې کېدې او زه به هم کېدم. د هغه وخت قانون دا و چې څوک به په حق و نو د هغه قرباني به اسمان ته یوړی شوه، او څوک به چې په ناحقه و نو د هغه قرباني به پرېښودی شو. حابیل چې دی هغه ګډوره یوړو د غره د پاسه یې ودرولو، او قابیل بل څه شی یوړو هغه یې د غره د پاسه کېښو. علما وایي چې د قابیل قربانی په ځای پرېښودی شو او د حابیل ګډوره چې دی هغه اسمان ته وخېجولی شو. او دغه ګډوره نیغ جنت ته بوتلی شو. قرآن کریم کې راځي چې اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اے پیغمبر یاد کا هغه وخت چې د آدم علیه السلام دو زامنو قربانی وکړه، فتقبل من احدهما د یو قربانی قبول شوه، ولم يتقبل من الاخر او د بل قبول نشو. نو الله فرمایل چې همدارنګه الله قربانی قبلې د چا د متقیانو.
چې دا سالیسی هم قابل بیلو دا. نو بیا اراده وکړه د حابیل د قتل. اوس چل نه ورځي چې دا سړی وجني څنګه. شیطان لعین یو مرغه راونیوه او د دې قابیل په مخ کې حلاله کړه. د ورته کته مطلب دا و چې ته دې د خپل رور داسې حلال کا. نو قابیل هم چاړه راواغستا او د دې رور په مرای باندې کېښوا حلالې چې حلالې کړو. بیا په صادر کې واچولو، شاته به ګرځولو، په دې نه پوهېدو چې دا مړی څوک څنګه ښخیوس. نو الله پاک ورته چل خی. شپږ میاشتې دارور پندوکی کې شاته ګرځولو چې اوس دې سره حکم څه. نو الله فرمائی فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله کارغر اولېګلو او یو مړه مرغه راواغستاو د دې قابیل په مخ کې، هغه په دې خپل مخوکه باندې ځمکه وکنستا او دا مرغای پکې کېښوا په مخوکه بیا په د پاسه خاورې راواړو. د ویو هوی زبم دا خپل رور داسې خښ کم. دم ولا کنده وکنستاو، رورې پکې کېښوا په د پاسه خاورې راواړو. علماء محدثین وایي چې دا ګډوره د حابیل چې دا جنت ته بوتلی شو او په جنت کې دا ګډوره پاللی کېده، هلته اوسېده. څه وخت کې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ وخت چې راغی، نو ابراهیم علیہ السلام حیرانو چې زه چې زوی حلالوما نو زما زوی به حلالېدو ته غاړه کېږدي او که کېبني. زوی نه چې تپوس وکړو نو زوی ورته وایي چې قال یا ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې درته څه ویلي شوي دي ته به څه وایې؟ وی پلاره زه ستجدنی انشاء الله من الصابرین. زر دی چې ما به بیا مومې د خپلې چړې لاندې صبر کوونکی. ما به حلالۍ او زه به غږم چې څه وخت کې منا کې مذبح ته یې بوتلو، پلار او زوی ودرېده دواړه. اوس قرآن کریم هغه منظر بیانوي چې فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلما ارکله چې پلار او زوی دواړو الله حکم تا غاړه کېښوه، دا ډېر ګران کار. نو فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلما
چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم تمرای کې خوا دا ډېر ګران کار زوی لالول پلار ورته گردن کې خو چې زوی لالولو حکم شوی دی زبی لالو د ځان د لالولو پیش کولو حکم د 14 کالو ماشوم هغه ورته گردن کې خو او ځان پیش کو لالولو چې خدای ویلی چې د حلال کنو ما حلال کن فلما اسلما وتله للجبين آر کله چې پلار او زوی دواړو د خدای حکم ته گردن نهاد وتله للجبين او بیاي زوی د دې سټنا او د خپو نه ورنیو او په دې ځمکه یې راواچول وتله الجبین جبین دې ځای ته وایي په دې سر یې داسې راواچول خدای قسم چې زه د ګډوري یا د میخې او غویر اچولو تم نشم ټینګېدی عزیزانو عرض داو چې د ده په مرۍ چاړه کېښوه هغه ګډوری چې کوم حابیل قرباني قبوله شوې وه هغه جبریل راوستو د جنت نه او د ده په خپو کې واچولو هغه حلال شو اسماعیل علیه السلام اتنا بچو ابراهیم علیہ السلام چې سترګې پرانیستې نو زوی ولاړ دی او ګډور اعلان دی حلال پروت دی غصه ورله چې دا ولې ما خو زوی حلالولو الله فرمایي چې دغه وخت کې ورته ما आवाज وکړو چې ونادیناه ان یا ابراهیم ما ورته आवाज وکړو چې ابراهیم علیه السلام اوسکی گما قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر ٹیمو صحابہ تا ارشاد فرمائلو چے بیگا چا خوب لیدلے دے چے زاغی تا تعبیرو کرو صحابہ ہوئے چے یا رسول اللہ بیگا مونگا سا خوب نہ دے وی غوکے دی بیگا ما یو خوب لیدلے دے ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وزه پروتم او یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دې سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی و دوه کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناس دی خولې ته ورچي دا خولې داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الہ دا څوک دی وی چې نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم
سګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي، کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي کله لاندې. دا څوک دي؟ وی جی نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی. غوپې وی هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کاڼې راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې وروځي. دا څوک دی؟ وی جی نور مخکې ځه. وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود. وی یو راته وی چې انا جبریل، زه جبرائیل علیه السلام، وهذا میکائیل، او دا حضرت میکائیل علیه السلام. دا سم چې درته وښوده غوږ کېده چې اوس دې پې پوه. یا رسول الله کم سړی چې پروت و سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده، دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول. قرآن به وی، تلاوتونه به هم کول، ختمونه به هم کول، خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی و عمل به کړی. عزیزان الله غوند اړه کې سوچ. دا اسانه غوندې خبره ده، په دې تاسو ټول پوهېږئ. کلو کې اوسېږئ، خار کې اوسېږئ، خپلو کې م څه لانجه راله، چې لانجه دې راله تا منډه کړه او تاڼې ته راپورټ دی، بل سړي منډه کړه تاڼې ته او راپورټ دی. قرآن مو ویلی دی شیخانم یی، منځګزارم یی، نیکانم یی، اجیانم. د قرآن په موجودګۍ کې چې تا راپورټ په تاڼه کې د پیرنګي قانون ته وکړه نو هم به م ستا سر سره د مرګ نه رستو دا معامله کې. مونږ داسې کړي چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. خدای رسول ته دا به ماډو چرته ویلی نه چې راځه چې په شریعت فیصله و. په شریعت فیصله اله کې چې وړاندې دي مولا نه تپوس کړي چې ګټم که بیلم. کوي ګټې نو بیا خو شریعت کې، او کوي چې بایلم ما یو داسې چل یو سړي سره کړ. 15 جربو ځمکو تنازع وه. راغی وی جی جج راته وایي چې په شریعت فیصله وکړه. څنګه چلو که مال ته ما ته بیان تیر کړ. چې بیان یې تیر کو ده بیلله مال ولې اوس څه کې؟ وی که ګټم خو شریعت ور سره کوم کې نه کو مال بالکل ګټي. ویل تا به خپل وکیل کم مال کمې که. بس زه وکیل کړم او شریعت چې جج ما ته راولېږلو ګړز مې ولا ورکو بیلو ده. داسې ټوپونه خو یې ونه وال کړ. جج ته وی ما ته ده ویلي چې ته ګټې ما ځکه. دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته یم چې د دې نامه نه ښکته پورې وه. دا زمونږ حال. وایه دا قوم به د قیامت په ورځ خو څه کوي؟ قبر کې به سر سره دا معامله کي. قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلېده او جوړېده. تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به ده په دنیا کې 2 جنګول. د خیر خبره ده په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد د خبره. کار شیطانت. نو د خپلو خولو ته وګورئ.
چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي؟ زمونږ د خولو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه، و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده، او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه